تازه خبر د منیر احمد کاکړ قابلیت اخر هم څرګند شو. دا چې څنګه ولې ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو په 23مه لوبه کې د لوبې په 4مه ورځ د بوس لوبډلې د بند امیر لوبډلې ته د څلورو ویکټو په توپیر ماته ورکړه. دغه لوبه چې د ډسمبر په 15مه نیټه په خوست کې پیل شوې بند امیر لوبډلې پچه ګټلې وه او لومړی توپخانه غوره کړې وه. بند امیر په لومړۍ پاڼۍ کې 314 منډې وکړې چې له ډلې امان الله رفیقي 101، عمران جنت 49، عتیق الله 40 ناسوځېدلې او عرفان صافي 15 منډې وکړې. د بوس له لورې دستگیر خان 4، روخان بارکزی 3، محمد عالم 2، مسلم موسی 1 وکټ ترلاسه کړه. بوس لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 150 منډې وکړې چې له ډلې عبدالله ترخیل 54، وقار الله اسحاق 26 او مسلم موسی 23 منډې ترلاسه کړې. د بند امیر له لورې فرمان الله 4، نصرت الله 3 او محمد الله همکار 2 وکټې واخیستې. د بند امیر لوبډلې په 2مه پاڼۍ کې ټول لوبډله په 144 منډو وسوځېده چې له ډلې ضیاء الحق 20، فرمان الله 25 او صادق فرهاد 24 منډې ترلاسه کړې. د بوس له لورې روخان بارکزی 15، محمد عالم 3، دستگیر خان او عبدالباقي 1 وکټه ترلاسه کړه. بند امیر لوبډلې د بوس لوبډلې ته د 302 منډو هدف وټاکه چې یاد هدف د بوس لوبډلې د لوبې په 4مه ورځ د شپږ لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او په لوبه کې د 4 وکټو په توپیر بریا خپله کړه. د یادونې ده چې د بوس له لورې منیر احمد کاکړ 102 ناسوځېدلې، وقار الله اسحاق 2، عین الدین کاکړ 25 او عبدالله ترخیل 23 ناسوځېدلې منډې وکړې. او همدارنګه د ښې توپوهنې او د خپلې لوبډلې د بریا ته رسولو له امله منیر احمد کاکړ ته د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ورکړل شوه. نو دوستانو تاسو خپل فکر او سوچ وکړئ چې دا د منیر احمد کاکړ سره ظلم او زیاتی شوی او کنه. لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.